د لغمانوات چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سئ. عزیزانو، دا ځل غواړم د دوستانو د غوښتنو په اساس تاسو ته د پروشو پروګرام زده کړه تصویري در وړاندې کړمه. دا پروشو ګولډ تاسو کولی شئ لاندې ډسکرپشن لینک نه یې ډاونلوډ کړئ، په کمپیوټرونو کې انسټال کړئ. د دې پروګرام په واسطه موږ کولی شو پروشوګانې جوړې کړو. مثلا هغه کسان چې په تلویزیونونو کې ویډیو ایډیټران دي یا ګرافیک انیمیشنران دي، هغوی شاید له دې سره بلد اوسي. که بیا هم بلد نه اوسي، غواړي په دې کې یو څه تلویزیون ته لپاره ښکلې پروشوګانې جوړې کړي، په دې جوړولی شي. یا مثلا هغه کسان چې په پروډکشنونو کې کار کوي، د ودونو فلمونه ایډیټ کوي یا اعلانات ایډیټ کوي، هغوی هم کولی شي دلته ښایسته پروشو جوړه کړي له عکسونو نه. Last night I dreamt of San Pedro. It all seems like yesterday, not far away. ښه، راځم تاسو ته به په لومړي سر په د ده د جوړولو طریقه وښیم. دغه قسمت چې ده دا د باکګراونډ ده چې موږ غواړو کوم باکګراونډ انتخاب کړو، په هغه باکګراونډ باندې عکسونه ښکته پورته شي یا حرکت ولري. دا قسمت چې ده مینو په نامه یادېږي، مینو، او دا پورته چې ده مینو بار په نامه یادېږي. دا قسمت ټایم لاین ده او دا چې ده فریو ده. ښه، نو موږ غواړو یوه نوې پروشو جوړه کړو. تاسو به په نیو بخش باندې کلیک کوئ. سمه ده؟ کله مو چې هلته کلیک وکړو، تاسو ته به د نیو سلایډ شو په اړه یو کړکۍ خلاصه شي. نو کو بعضې دوستان دي دا اپشن انتخابوي کله چې پروشو مخکې وړي سم کار نه کوي، نو تاسو به دا انتخاب کوئ، ویزایرډ به انتخاب کوئ. سمه ده؟ دا به انتخاب کوئ او بیا به په کریټ کلیک وکړئ. وروسته له کریټ نه تاسو به کنټینیو ټو باندې کلیک وکړئ. څو لحظې منتظره کېږو تر څو د پروشو کړکۍ خلاصه شي. بله ښه، دا قسمتونه چې دي دا مکمل دا د افیکټونو دي. مثلا تاسو که غواړئ برډ ډے یا سال روز تولد یا د زوکړې ورځ په اړه په سلایډ شو جوړه کړئ یا پروشو جوړه کړئ، هغه په فیسبوک کې یا په نورو واده فلمونو یا نورو کې واچوئ، په دې جوړولی شئ. دلته مختلفې پروشوګانې دي چې هر یو تاسو خوښه یې همغه تاسو انتخابولی شئ. سمه ده؟ زه مثلا غواړم سپارکل ځان ته انتخابوم. د باندې به انتخاب کوئ، کنټینیو به ووهئ. دلته تاسو ته یوه بله وینډو خلاصېږي چې په دې باندې به تاسو راشئ، دلته به امپورټ باندې کلیک وکړئ. سمه ده؟ کله مو چې په امپورټ کلیک وکړو، کینسل ده. سمه ده؟ امپورټ د باندې به کلیک وکړئ، اډ. سمه ده؟ مثلا دا عکسونه دي، عکسونه به ورته انتخاب کړئ، کنټرول ای به ووهئ، مثلا ټول عکسونه به واخلئ، دا به اوپن کړئ. یو یادونه چې زه باید تاسو ته وکړم هغه په دې ډول ده چې تاسو باید د عکسونو نومونه انګلیسي ته اوسي، د فولډر نوم انګلیسي ته اوسي ټول. دلته ټایټل ده، ټایټل باندې کلیک کوئ، ټایټل لیکئ. مثلا زه لیکم ایډیټ بای فیروز قریشي. سمه ده؟ دا به هم اوکې کړم، ټایټل هم پکې راغی. ټایټل هم د پروشو په جریان کې راځي. زه نه غواړم چې ټایټل راشي، دا به ډیلیټ ووهئ. د دې آپشن له طریقه تاسو کولی شئ چې عکسونه ګډوډ کړئ په دې شکل، یعنې ښکته پورته یې کړئ. دا هم چې نه نټ سره وصلېږي چې موږ غواړو نوي اپشنونه نوي افیکټونه ډاونلوډ کړو. دا نور هم راځو دې قسمت ته. موزیک ده، دا کوم موزیکونه چې موږ مخکې پروګرام کې استفاده کړي هغه موزیک لایبرري کې راځي، او دغه چې د آرټ موزیک ده، نوی موزیک ده. سمه ده؟ زه مثلا موزیک انتخابوم، فرض مثال دا موزیک، مثلا انګلیش موزیک، یا موزیک ده مثلا. سمه ده؟ دا مې انتخاب کړه. موزیک چې تاسو واچوه چې څومره عکسونه یې په همغه اندازه موزیک راځي، داسې نه چې موزیک ته اخره وي او عکسونه یې. که موږ دلته بعضې دوستان اوله پروشو جوړوي هغه ایکسپورټ کوي، پریمیر باندې موزیک لګوي، چې هغه نادرسته طریقه ده. دلته دا پروګرام د دې توانایي لري چې موزیک ته وګوري، همغه شی مطابق عکس انتخاب کړي.
مثلا موزیک ټیټ وي کوم شیان انځور راولي موزیک ضرب خوړلی وي همغه شی مطابق عکس راخلي دې قسمتو کې تاسو ګوتې موحده اتومات جوړ دی اوټو سمه ده تاسو غواړئ مثلا دا په وایټ سکرین شکل باندې جوړ کړئ یا سټانډرډ باندې جوړ کړئ سټانډرډ غواړئ مربعي شکل وایټ سکرین یعنی ایچ ډي فلمونو ته ورته کنټینیو فریو به ووهو سمه ده منتظره کېږو تر څو عکسونه د فروشو په قالب کې افیکټونو سره وصل کړي څو ثانیې منتظره کېږو ښه کار خلاص شو یو پلی مونږ ته ورکوي په دې شکل Last night I dreamt of Solfedo. Just like I'm never gonna knew the song. Younger with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. د باندې به افلای وکړو افلای به هم چې ووهه منتظر ټول مکمل ټایم لاین ته راسي دلته یې هم کولی شئ پلی کوئ په دې شکل سمه ده اوس غواړو دا ایکسپورټ کو بعضې دوستان وایي دا مثلا زما په خوښه نه و کولی شي افیکټ چینج کړي دې طریقه مثلا د یو عکس افیکټ چینج کړي مثلا په دې شکل اوکې فلایټ سلایټ به ووهئ یو څو ثانیې منتظره کېږي ډاون سمه ده په دې طریقه چینجېږي مثلا زه دا نه غواړم مثلا دا سټایل یا مثلا دلته هر سټایل چې ستاسو خوښه وي فرض مثال ډېر زیات سټایلونه دي مثلا نیکس سمه ده اوکې دا هم صحیح شو دا افیکټ شو مومي چې موږ چینج که دلته ترانزلیشنونه دي حرکتونه دي چې مثلا تاسو غواړئ کوم ترانزیشن لاندې انتخاب کړئ دا دیمس ده چې کوم دیمس تاسو غواړئ هغه کې راوړئ یعنې کوم قالب کې سمه ده مثلا زه ورته وایم ماته دغه سپارکل دیمس کې مثلا دا زما خپل ذوق ده تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه یو ځانه انتخاب کړئ سمه ده ډاون به باندې کلیک وکړئ اوس راځو دا ځان ته ثبتو مثلا فایل ته اړو که ټایټل هم راوړه دلته کلیک کولی شئ اد ټایټل هر عکس باندې چې وغواړئ تاسو ټایټل راوړلی شئ مثلا دلته زه کلیک کوم ټایټل لیکم فرض مثال ایډیټ یو دقیقه ایډیټ بای فیروز سمه ده که فارسی یا پښتو خطي تاسو کولی شئ پاونډیجن تغییر کړئ صحیح ده مثلا سایز او دا بولډ ټول انتخابولی شئ رنګ چې هر ستاسو خوښ یې همغه انتخابولی شئ مثلا په دې شکل اپلای باندې به کلیک کړئ رنګ تغییرېږي کلیک ښه دلته هم مثلا روټیشن ورکوي چې هغه زاویه کې د کې به ګوتې نه ووهئ چا خبره کنټرول زید خپل حالت دا موقعیت مثلا زه ورته وایم دې ځای کې صحیح شو فلټر انتخابولی شئ هر فلټر چې ستاسو خوښ وي مثلا که تاسو سره وي ښه ترخه که نه دې ځای نه اټ کولی شئ په دې شکل یو فلټر چې هر یو ستاسو خوښ وي سمه ده راځو افیکټ ورته انتخابو ټکس ته چې کوم ټکس افیکټ ولري مثلا انیمیشن ولري یا هر څه زاویې کمې کلیک سمه ده بیخي صحیح ده دا به بیرته صفر ته کړم په دې شکل ښه سایز که غواړئ غټ کې بیا هم چانس لرئ اوکې به کړو سمه ده
موږ مثلا غواړو د عکس ته یو بیکګراوند ورکړو تاسو به په هغه باندې ډبل کلیک کوئ راځو دلته به کلیک کوو چې شی غواړئ ویډیو غواړئ ایمیج غواړئ هر څه شی غواړئ مثلا زه ورته ایمیج غواړم سمه ده ټکسټ دلته راغی اوس اوکې کې سمه ده اوس وګورئ مطابق افیکټ جاری انتخابوئ مثلا دا تکراري ده دا عکس دا لرې کوم ډیلیټ ووهئ خپله لرې کېږي راځو اوس دا ځان څه غواړو ایکسپورټ کړو ویډیوي فایل یې لاسته راوړو تاسو به پبلش باندې کلیک وکړئ چې مثلا ډي وي ډي کې غواړئ ویډیو یو اس بي فیسبوک یوټیوب هر څه ته چې غواړئ مخې ته ایکسپورټ کولی شئ زه ورته یم نه ماته ویډیو فایل راکړه ویډیو فایل باندې کلیک کوم دلته مختلف فارمیټونه دي هر فارمیټ چې ستاسو خوښه وي همغه به ځان ته انتخاب کړئ مثلا زه ورته وایم ایچ بلورې سمه ده ایچ بلورې کې مختلف دي پال ډي وي هر یو شي مثلا دا ویډیو فایل ده دویم ام پی جي غواړئ هر یو شی غواړئ په دې قسمت کې هم مختلف فارمیټ مثلا زه ورته ام پی جي 4 2080 یعنې فول ایچ ډي ده دا 220 غواړم چې مثلا لکه زر ایکسپورټ شي کریټ به ووهئ سمه ده موقعیت به انتخاب کړئ مثلا ډیسکټاپ عکسونه دلته به ورته یو فولډر جوړ کړم مثلا ایکسپورټ دا به اوکې کړو اوکې سیف څو ثانیې منتظره کېږو تر څو دا ایکسپورټ شي سمه ده ښه ګرانو دوستانو زموږ ایکسپورټ اوس په خلاصېدو ده کله چې دا ایکسپورټ خلاص شو نو تاسو کولی شئ خپله پروشو د ویډیو فارمیټ په شکل وګورئ هغه مثلا هر چېرته چې تاسو غواړئ استفاده یې کوئ خلاص شو سمه ده پروګرام باندې هم په دې شکل که تاسو غواړئ دا پروژه ځان سره سیف کړئ آینده کې ورته تغییرات راوړئ کولی شئ سیو ووهئ مثلا زه دلته پروشو 1 په نوم ده سیف کوم هر وخت زه پروشو خلاصه کړمه مثلا ایمیج پروشو خلاصوم اتومات خلاصېږي ښه دا ایکسپورټ ده ایکسپورټ به پلی کړم ښه عزیزانو تاسو کولی شئ په همدې سادګۍ سره یوه ښکلې فروشو ځان ته جوړه کړئ او هغه د خپل روزانه ژوند کې مثلا د ښایسته خاطرو په یاداشت کې ځان سره وساتئ نو ډېره مننه چې د لغمان واد چینل سره وئ د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د نورو پروګرامونو د تدریس د زده کولو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ستاسو سبسکرایب موږ ته انرژي راکړي موږ ته روحیه راکړي تر څو په آینده کې لا ښکلي او ښایسته درسونه تاسو ته وړاندې کړو پلن مو په الله سپارم